السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ګایډ کوم چې څنګه به مونږ خپل د فیسبوک اکاونټ مونټایز کوو. دوستانو د ډیرو زیاتو ملګرو په ذهنونو کې د دې باره کې څه اهم سوالونه دي چې یاره د فیسبوک اکاونټ به مونږ څنګه مونټایز کوو. د فیسبوک د اکاونټ لپاره کرایټیریا څومره ده؟ آیا مونږ ته د فیسبوک پیج مونټایز کول پکار دي یا د فیسبوک آی ډي مونټایز کول دي؟ دوستانو دویم نمبر اهم سوال دا هم په ذهنونو کې دی چې د فیسبوک آی ډي زر مونټایز کیږي که د فیسبوک پیج زر مونټایز کیږي او فیسبوک په کم کنټینټ باندې او یا څه داسې به مونږ په خپل آی ډي یا په خپل پیج باندې اپلای کوو چې د هغې د وجې نه به مونږ ته فیسبوک ډیر زر د کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ راکوي. او د ټولو نه زیاته ضروري خبره دا ده چې مونږ له د فیسبوک په آی ډي باندې کار کول دي که مونږ ته د فیسبوک په پیج باندې کار کول دي. ولې چې په فیوچر کې به مونږ ته د فیسبوک په آی ډي باندې زیاتې پیسې میلاویږي که مونږ ته به د فیسبوک په پیج باندې زیاتې پیسې میلاویږي. نو دوستانو په نننۍ ویډیو کې دا ټول سوالونه کلیر کوم او دا درته هم وایم چې څنګه به مونږ ایزیلی خپل د فیسبوک اکاونټ مونټایز کوو. نو دوستانو د دې لپاره د ټولو نه اولنۍ خبره ده د فیسبوک کرایټیریا. دوستانو څنګه چې تاسو ته مخکې نه پته ده چې کله هم مونږ فیسبوک یا یوټیوب چینل مونټایز کوو نو د هغه دپاره څه کرایټیریا ده. لکه په موجوده وخت کې د یوټیوب چینل دپاره 1000 سبسکرایبر او 4000 غنټې واچ ټایم دی. داسې د فیسبوک دپاره هم څه کرایټیریا وه. او دوستانو چې کله د فیسبوک کنټینټ مونټایزیشن لانچ شوی دی نو د هغه نه بعد د فیسبوک چې کومه کرایټیریا ده هغه کمپلیټلی ختمه شوې ده. اوس په دې ټیم کې ستا فالوور یا ستا واچ ټایم ته ضرورت نشته. بالکل تا ته په جنون کنټینټ کوم چې ستا اصلي کنټینټ دی چې دا ته ریګولر اپلوډ کې او دې سره ستا انګیجمنټ برابر شي، ستا د فیسبوک آی ډي یا د فیسبوک پیج ریچ برابر وي نو د فیسبوک الګوریتم چې کوم دی هغه تعالی ډیر زر دا سیټ اپ درکوي. نو اولنی سوال دا دی چې د فیسبوک کرایټیریا بالکل د وخت کې ختمه شوې ده. دویم نمبر دوستانو مونږ له د فیسبوک آی ډي مونټایز کول پکار دی یا مونږ ته د فیسبوک پیج مونټایز کول دي. یا د فیسبوک آی ډي زر مونټایز کیږي که د فیسبوک پیج زر مونټایز کیږي. نو دوستانو په دې کې سمپل خبره ده که ته د فیسبوک آی ډي مونټایز کول غواړي یا د فیسبوک پیج مونټایز کول غواړي دواړه په یو ټایم کې مونټایز کیږي. د دې لپاره دا نشته چې یاره د فیسبوک پیج زر مونټایز کیږي یا د فیسبوک آی ډي زر مونټایز کیږي. سیټ اپ تاسو ته دواړو ته یو شان میلاویږي. بله خبره دا ده چې که ته وې چې یاره زه د فیسبوک په پیج باندې کار کوم دا ماته ارنینګ به ډیر راکړي یا زه د فیسبوک په آی ډي کار کوم نو ماته به د فیسبوک د آی ډي نه ارنینګ زیات میلاو شي. نو دوستانو دې ځای کې هیڅ قسمه داسې خبره نشته. په دواړو به تاسو ته سیم ارنینګ میلاویږي. خو که تاسو د فیسبوک په پیج باندې کار کول غواړئ نو د فیسبوک پیج تاسو ته په دې بهتر دی که فرض که ستاسو کارونه سیوا وي نو تاسو په دې کې بیا د ځان سره یو اډمن هم شامل کولی شئ چې هغه به ستا څومره چې کارونه دي هغه به هینډل کوي او د هینډل کېدو سره سره بس ته خپلو کارونو ته فری اوسي. نو دوستانو په دې ځای کې تاسو ته د فیسبوک په پیج او د فیسبوک په آی ډي په دواړو باندې یو شان سیټ اپ میلاویږي او که دواړه مونټایز شي نو د دواړو ارنینګ هم سیم دی. نو اوس دوستانو د ټولو نه ضروري او اهمه خبره چې مونږ له په فیسبوک باندې کوم داسې کنټینټ اپلوډ کول پکار دي چې مونږ ته د کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ ډیر زر میلاو شي. دوستانو یاد ساتئ کلیرلی فیسبوک تاسو ته وایي چې همیشه د پاره که تاسو خپل پیج یا آی ډي مونټایز کول غواړئ نو د هغه دپاره به تاسو خپل جنون کنټینټ اپلوډ کوئ. دوستانو یاد ساتئ که تاسو کاپی رایټ یا د یوټیوب نه یا د ټیک ټاک نه کنټینټ چوتوئ او په خپل آی ډي باندې اپلوډ کوئ نو دا قسمه فیسبوک آی ډي او پیجز چارې هم نشي مونټایز کېدلی بلکې په دې ځای کې به د فیسبوک الګوریتم ستاسو اوریجنل کنټینټ ګوري او څوک چې اوریجنل کنټینټ اپلوډ کوي نو هغه ته دا سیټ اپ ډیر زر میلاویږي. بلکې که دا مونږ ووایو چې د فیسبوک دپاره کرایټیریا شته نو هغه هم صرف جنون اوریجنل کنټینټ اپلوډ کول دي. نو که تاسو چېرې په خپل فیسبوک آی ډي یا پیج باندې خپل اوریجنل کنټینټ اپلوډ کوئ نو ډیر زر به تاسو ته د فیسبوک کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ میلاو شي. اوس په اخیره کې په دې ځای کې یو لاجیکل میتھډ درته ښایم چې کوشش کوئ خپل کنټینټ جوړوئ او په خپل کنټینټ کې بیا زیات تر دا کوشش کوئ چې ریل زیات اپلوډ کوئ. څومره چې هم ستاسو نه کیدی شي نو تاسو کوشش کوئ چې مینیمم د ورځې 2 یا 3 پوسټ کوئ او دې سره 2 یا 3
تاسو مینیمم ریل اپلوډ کوئ. د دې د وجې نه بس تاسو د فیسبوک آی ډي او پیج ته د کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ ډیر زر میلاو شي. زیات تر ملګری داسې دي چې هغه ته د سٹار چې کوم مونټایزیشن دی هغه اندې نو هغه دا وایي چې یاره مونږ ته د فیسبوک کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ میلاو شوی دی. نو د فیسبوک سٹار مونټایزیشن دا په 2021 کې مینیمم زما چې څومره خیال دی دا لانچ شوی دی. نو په دې سره ستا د فیسبوک پیج یا آی ډي مونټایز نه ده بلکې که تا ته د فیسبوک د کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ میلاو شو نو د هغه نه بعد بیا ته ارنینګ کولی شي. نو سمپل دوستانو تاسو به خپل د فیسبوک آی ډي پروفیشنل ډیشبورډ ته واړوئ خپل اوریجنل کنټینټ به اپلوډ کوئ. کنټینټ مونټایزیشن دپاره به تاسو هلته اپلای وکئ. د دې نه بعد بس تاسو پیج یا آی ډي د څه ساعت یا د میاشتې دپاره هم ریویو دپاره تللی شي چې څومره هم ستا کنټینټ برابر وي او ستا په کنټینټ کې څومره دم وي نو عمره زر به تا ته د فیسبوک کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ میلاو شي. امید دی دوستانو چې ویډیو به تاسو باندې ښه لګېدلی وي. ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. که په یوټیوب باندې تاسو ګورئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. که په فیسبوک باندې ګورئ نو زموږ د فیسبوک پیج در سره فالو کړئ. د الله په امان.